په افغانستان کې پیدا شوی وم او د افغانستان په یوه واړه ولایت وردګو ولایت کې پیدا شوی یم او لومړنۍ زده کړې مې هماغلته کړي او پاتې زده کړې مې په کابل کې سرته رسولي. افغانستان زما کور دی او په افغانستان کې زما داسې ژوند دی لکه مایع چې په اوبو کې ژوند کوي. زه په دې تېرو 40 کلونو کې ډېر سرګردانه شوم، د وطنه ووتم، ټوله دنیا مې ولیدله لیکن هیڅ ځای مې آرام ونه شو او بالاخره کله چې زمینه راته برابره شوه بیرته خپل هیواد ته راغبرګ شوم او اوس د دوران هیواد نه هم خوند اخلم. ما یو شعر لیکلی و چا ویل چې وطن وران دی او د ورانو به څه خوند وي، ویران دي وي ویران دي وي ویران را باندې ګران دی. نو په ما دغه ویران هیواد هم ګران دی او د دې نه خوند اخلم. زه له نیکه مرغه له لومړي سره چې ما ماموریت شروع کړی ما په مسلکي ادارو کې شروع کړی. زما لومړی ماموریت په 1340 کال کې د پوهنې وزارت د تالیف و ترجمې د ریاست د عرفان و پوهنې مجلې په مدیریت کې شروع شوی او له همغه وخت نه مې تحقیق او لیکنې شروع کړي او مسلکي کارونه مې کړي تر نن پورې په همدې علمي ادارو کې په کار بوخت یم. ارواښاد علامه عبدالحی حبیبي کله چې زه تاریخ ټولنې ته ولاړم د زما په سر لاس کېښود او زما د څېړنو لارښوونه یې شروع کړه. تقریبا 20 کاله ما د ده تر لارښوونه لاندې کار کړی او د ده د مشورو نه مې استفاده کړې، د ده د اسنادو نه مې استفاده کړي او ده په ډېر اخلاص ما ته خپل هغه تجربې او اسناد د ټول راسپارلي. نو په دې اساس زما د څېړنو په برخه کې زما لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي دی. د الفت صاحب د پښتو د نوي نثر د ښکلي نثر د ادبي نثر ایجادګر و او جادوګر و، یعنې ده چې کومې لیکنې کړي دي په سړي جادو کوي. هغه په ما تر اوسه پورې پرتې دي. د مغو په رڼا کې ما خپل ادبي آثار خصوصا ادبي پنځونې ما د الفت صاحب د لیکنو په رڼا کې یا د الفت صاحب د لیکنو په اغیز کې کړي دي. دا کتابتون دی، زما کتابتون دی. یوه برخه یې د کتابونو ده او یوه برخه د افغاني رسنیو ده. دا هغه کتابونه او رسنۍ دي چې ما په 80 کلونو کې راټول کړي دي، ساتلي مې وو او اوس مې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته وربخلي دي او دوی 3-4 کوټې ورته اختصاص کړي او دا کتابونه پکې ایښي. مجموعي شمېره د کتابونو مجموعي شمېره د مجلو په شمول 26,000 ته رسېږي او کار یې روان دی چې د لیست شي او وروسته له دې ځوانان راشي د دې نه استفاده. د شمس النهار نه رانیولي د هغه د امیر شیر علي خان د وخت نه بیا د حبیب الله خان او د امان الله خان د دې وختو رسنۍ دي، د مهاجرت د وخت رسنۍ دي. نو ډېر ارزښتمن دي. دا ځل کتابخانه په افغانستان کې بله نشته، دا د رسنیو او په دې نوره کې هم زیات پښتو کتابونه دي. رسنیو د کیسونو شمېر به څومره ته رسېږي؟ ډېر دی، هغه زه نشم ښودلی. ستاسو په دغه کارځای کې ځینې کسټې پخوانۍ لیدل کېږي. هغه یو بل شی دی، هغه بیا یو بل شی دی. هغه د جهاد په دوره کې چې د جهاد پیښې ولسي شاعرانو نظم کړي هغه پکې ثبت شوي دي. زما اوسنۍ ډېره مهمه پروژه چې کار پې کوم هغه د پښتنو یو تاریخ دی چې قلمي نسخه یې زما لاسته راغلې په جرمني کې وه. دوستانو را سره مرسته وکړه، هغه یې راته فوټوسټیټ راوړ. دا د پښتنو 900 کلن تاریخ دی چې د شیخ متی بابا نه شروع کېږي د شیخ قاسم بابا پورې را رسېږي. په دې تاریخ کې د پښتنو د
د پښتنو د عرفاني ادبي او اجتماعي فعالیتونو نوې خبرې دي چې تر اوسه په تاریخونو کې نه وي او دا 4,500 کاله مخکې لیکل شوی دی په 2012 کال کې په دغې تاریخ کار کوم انتقادي متن یې چاپ ته تیاروم مقدمه او تعلیقات دا یو نوی کتاب دی د پښتنو په ژوند کې او د پښتنو په ژوند نوې رڼا اچوي د دوی د فرهنګ او د دوی د علم و معرفت او سلوک هغه اړخونه را برسېره کوي چې تر اوسه زموږ نه پټ وو. پیغام مې دا دی چې خصوصا ځوانانو ته چې ځوانان په خپل هیواد په خپلو شتو په خپلو امکاناتو تکیه وکړي. پردي د چا سره کومک نه کوي. د پردیو کومک استعماري کومک دی، ښکېلاکي کومک دی، د دوی په اهدافو پورې تړلی کومک دی. که هر څو د خولې دعوې وکړي لیکن دوی عملا د ملتونو سره هغه کومک چې د ملتونو د شته کېدلو د پرمختګ سبب کېږي هغه کومک نه کوي. موږ ته شورویان راغلل د دوستۍ لافې یې وکړي لیکن موږ ولیدل چې زموږ هېواد یې وران کړ. د هغو نه وروسته امریکایان راغلل د دوستۍ لافې یې وکړي د هېواد د آبادولو لافې یې وکړي لیکن اوس روان دي او زموږ هر څه یې وران کړي دوی ځي. نو په دې اساس په هېچ چا باید باور ونه شي موږ په خپلو مټو تکیه شو او د خپل هېواد لپاره په خپله اراده په خپله خوښه او د خپلو غوښتنو سره سم کار وکړو.